د افغانستان لپاره د زلمي خلیلزاد شوم پلانونه رسوا شول. دا چې رحمت الله نبیل او امریکایي ورځپاڼې د خلیلزاد په باره کې څه لیکلي، ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي چې د زلمي خلیلزاد زوی د افغانستان د معدنونو لپاره د یو کمپنۍ لخوا رئیس تعین شوی. ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل چې څه موده مخکې د زلمي خلیلزاد او د طالبانو د پټو رازونو څخه پرده پورته کړې، وایي چې د زلمي خلیلزاد زوی د معدنونو یو ستر امریکایي کمپنۍ شریک دی چې اوس د افغانستان او سیمې لپاره د هغې کمپنۍ مسؤل هم ټاکل شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې په خلیلزاد تور پورې شوی دی چې د افغانستان په صلح کې دا خپل شخصي ګټې پالي. امریکا د دلیپس ورځپاڼې د امریکا د استخباراتو له قوله لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد په دې بوخت دی چې څنګه وکولی شي کابل د سرو په لوښو کې طالبانو ته تسلیم کړي. نو له همدې امله طالبان ته د جګړې د ګټلو احساس زیات شوی. د یادونو وړ ده چې طالبان هم خپلو جګړو ته زور ورکړی. تاسو د زلمي خلیلزاد د دې کار په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر موږ سره په کامنټ کې شریک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.